سلامونه نیکی هیلې لمانځم او امید دی چې جوړ روغ وایه. دوستانو نن راځو په یوه ډېره مهمه موضوع تاسو سره خبرې کوو چې څرنګه موږ وکولی شو په چاټ باټونو باندې موږ یو سټاټیک ویب سایټ ډیزاین کړو. خو دلته یوه مهمه موضوع ته موږ باید ډېر غور وکړو چې که موږ راشو ویب سایټونه په تخنیکي لحاظ وګورو، هغه په دوه ډوله دي، یو سټاټیک دی بل ډاینامیک دی. سټاټیک هغه ویب سایټونه دي چې هغه شاته یو بیکینډ ژبه ونه لري، یو ډیټابیس ونه لري، د هغه کې ډیټا سبمیټ نشي او د ډیټابیس نه ډیټا ریټریو نشي. دا یو سټاټیک ویب سایټ دی، یو سټاټیک فایل دی چې د HTML او CSS د کودونو څخه جوړي. خو ډاینامیک هغه ویب سایټونه دي چې په هغې کې موږ یو ډیټابیس ته ضرورت لرو د ډیټا د سبمیټ کولو دپاره، د نورو پروسس کولو دپاره. هغلته یو بیکینډ ژبې ته ضرورت لرو او د ډیټا د ریټریو دپاره هم موږ یو ډیټابیس ته ضرورت لرو چې هغه ډیټا باید ترې راواخلو او یوه ډاینامیکه ډیټا موږ ته راکړي او یوه ډاینامیکه ډیټا موږ ورته وسپارو. نو دا ډېر مهم موضوع ده. نن سبا ډېر تاسې وینئ چې په ځینو چاټ باټونو باندې خلک ویب سایټونه ډیزاین کوي په ډېر کم نرخ باندې. نو هغه سټاټیک ویب سایټونه دي په یوه موارد کې موږ وګورو دا یوه حده په درد خوري. خو کله چې موږ یو سیستم جوړوو، کله چې موږ یو کمپنۍ لرو او داسې کمپنۍ چې هغې کې ډاینامیک ډیټا کته پورته شي، نو موږ ډاینامیک ویب سایټو ته ضرورت لرو. سټاټیک ویب سایټونه که تاسې یو څه پکې چینج کوئ، هغه به مینوالي تاسې د کود په ذریعه چینج کوئ. خو دلته په ډاینامیک ویب سایټونو کې داسې چې هغه یو اډمین لري، ورته لاګین کېږي لکه فیسبوک او ټویټر او نورو ویب سایټونو ته. هغه صرف هلته یو پوسټ کوي او کلیک کوي، نور پخپله په ډاینامیک ډول ډیټا راځي، پوسټونه کېږي. خو په سټاټیک ویب سایټو کې به تاسې دا هر څه د کود په ذریعه کوئ، که یو څه اضافه کوئ هم، نو دا تر یوه حده په درد خوري. دا هم یو ښه انتخاب دی د ځینو کسانو، د ځینو کمپنیو دپاره حتی چې تاسې یو سټاټیک ویب سایټ ولرئ. دا څو خوبیانې لري. یو خو دا ده چې هاسټینګ یې فری ده. دا تاسې یو فایل لرئ او صرف په انټرنېټ کې ایږدئ او هغلته یو ډومین ورسره وصل کوئ، نو د تاسې ویب سایټ آنلاین کېږي او تاسې کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ. خو ډاینامیک ویب سایټونه یو خاص هاسټینګ ته ضرورت لري. هغه به تاسې کلنی فیس ورکوئ. هغه یو ډیټابیس ته ضرورت لري چې تاسې به ټول د آنلاین اخلئ. نو دا خوبیانې هم لري او خوبیانې هم نه لري. نو تاسې دلته کې داسې یو سیستم ته ضرورت لرئ چې د یوزرو نه ډیټا واخلئ، یو ډاینامیکه ډیټا کته پورته شي. نو تاسې دپاره ضرور ده چې هغه یو ډاینامیک ویب سایټ ولرئ. او که داسې چې صرف د نمایش دپاره وي، نو دا مهمه ده چې سټاټیک ویب سایټ ولرئ او دا یو مهم انتخاب ده. خو اوس موږ څرنګه وکولی شو چې یو سټاټیک ویب سایټ جوړ کړو؟ نن سبا په چاټ باټونو باندې خلک ډېر ویب سایټونه ډیزاین کوي، ډېر ښکلي ویب سایټونه ډیزاین کېږي. په ظرف د څو دقیقو کې ویب سایټونه ډیزاین کېږي چې د هغې له جملې څخه یو Lovable.dev په نوم یو ویب سایټ ده چې په دې کې تاسو کولی شئ یو پرامپټ ورته ولیکئ او یو ویب سایټ جوړ کړئ. راځو نن دا کاروو او دا آنلاین کوو چې څرنګه موږ وکولی شو چې خپل ویب سایټ آنلاین کړو، د خلکو سره یې شریک کړو. خو دا چې څرنګه وکولی شو چې یو ډومین د دې سره وصل کړو، انشاءالله هغه به په وروستیو ویډیوګانو کې بیا موږ ویډیو پرې وکړو چې څرنګه یو ډومین واخلو او د دې سره یې وصل کړو. خو دلته زه راځم، اول د هغه یو څو سټیپونه دي چې تاسې باید وکړئ او وروسته د دې نه تاسې کولی شئ ویب سایټ ډیزاین. اول خو تاسې دغه Lovable.dev دا به په خپل براوزر کې خلاص کړئ او دلته به ورته لاګین شئ. لاګین د ایمیل د طریقې نه هم کولی شئ چې تاسې لاګین شئ او مستقیم د ګوګل اکاونټ نه هم تاسې کولی شئ هغې ته لاګین شئ. نو څو سمپل سټیپونه دي چې تاسې کولی شئ چې دا طی کړئ او وروسته یو ویب سایټ ډیزاین کړئ. دلته پروژه تاسې کریټ کړئ او وروسته به بیا یو نوم ورکړئ. د هغې نه وروسته به تاسې هغه پرامپټ ورته ولیکئ او ویب سایټ به تاسې ډیزاین شي. تاسې کولی شئ بیا په دې کې چینجز هم راولئ، یا یې کلر ورته چینج کړئ، یا ایمیج ورته اډ کړئ. په دې کې هر هغه څه چې ضرورت د یو ویب سایټ ډیزاین دپاره دي تاسې کولی شئ. نو دا یو څو سمپل سټیپونه دي چې اخر به تاسې پبلش کوئ او دا به آنلاین کېږي او دا به پخپله په انټرنېټ باندې خپرېږي. نو زه راځم، دلته ما یو پرامپټ لیکلی دی، زه دا کاپي کوم، بیا د ویب سایټ ته راځم او دا خلاصوم دا ویب سایټ. دلته ورته راشو
په دې ځای کې موږ کلیک کو. تاسې به راشئ دلته پروژو ته، آل پروجیکټ. دلته چې پروژې ته راغلی دلته به کریټ نیو پروجیکټ. دلته به تاسې خپل هغه پرامپټ ورته ولیکئ. زه دلته پیسټ کوم او وروسته به بیا دا ورته سبمیټ کړئ. ښه ملګرو، اوس د موږ ویب سایټ ډیزاین شو او موږ ته دغه پریویو کې موږ خپل ویب سایټ کتلی شو چې په دې شکل د موږ ویب سایټ ده. نو دا ډېر ښکلی ویب سایټ ده او ډېر ښه یې ډیزاین کړی ده. تاسې وګورئ. کمپیوټر دپاره په دې شکل راځي. نو ډېر یو ښکلی ویب سایټ یې موږ ته ډیزاین کړو په ډېر کم وخت کې. تاسو کولی شئ چې په دې کې بیا ایډیټینګ هم وکړئ. خو موږ راځو اوس دا پابلیش څرنګه یې پابلیش کړو، څرنګه آنلاین څرنګه وکولی شي دا په انټرنېټ باندې خپور کړو، چاته دا لینک ور ولېږو او ورته ووایو چې دا د موږ ویب سایټ ده. نو تاسو به راشئ دلته پابلیش ته. پابلیش چې کله تاسې کلیک کړئ دلته تاسو کولی شئ چې دا کله پروی خپل ډومین هم ورسره وصل کړئ. مثلا یو څوک د علي ډاټ کام په نوم یو ډومین لري، هغه ورسره وصل کړئ. او که ډومین ونه لرئ تاسې په دغه ځای کې کولی شئ دلته یو نوم ورکړئ. مثلا زه ورته لیکم چې ښکلا کلینیک. ښکلا کلینیک صحیح ده، کلینیک. او بیا به اوکې کړئ. دا اوس داسې ډومین نیم شو. که تاسې وکولی شئ چې دا پرو ته واړوئ، تاسې خپل ډومین هم ورسره وصل کولی شئ. ډومین بیا اخیستل کېږي. مثلا هر ډومین چې تاسې په هر نوم اخلئ تاسې بیا د دې سره وصل کولی شئ. نو دلته اوس موږ ښکلا کلینیک په نوم یو سب ډومین ورکړو او وروسته ورته وایي چې کنټینیو. کله چې کنټینیو ورته وویله بیا هم کنټینیو ووهئ او وروسته به هم کنټینیو ووهئ. دا به پابلیش کړئ. دا د موږ URL ده. ډن پابلیش. اوس دغه تاسې URL ده. دا تاسې کولی شئ چې دا شیر هم کړئ او دا وګورئ چې دا څرنګه ویب سایټ ده. اوس دا ویب سایټ تاسې په لیکه شو او چې هر ځای تاسې یاست دا کولی شئ چې اکسس یې کړئ. او دا هم ویب سایټ ده چې ډېر ښکلی ویب سایټ یې ډیزاین کړو په ډېر کم وخت کې. نو دا مخکې که تاسې ویب سایټ ډیزاین کولو ډېر وخت یې نیولو، خو اوس چټ بټونه په دې طریقه باندې ډېر زر کولی شي چې ویب سایټ ډیزاین کړي. موږ که راشو د موبایل په سایز کې وګورو. موبایل په سایز کې په ډېر ښه شکل ده. دا د موبایل سایز ده او دلته که تاسې کلیک کړئ دلته هر څه په ډېر منظم شکل راغلي دي او تاسې کولی شئ چې په کلیک کړئ او دې ته ولاړ شئ. البته دا یو سټاټیک ویب سایټ ده، په دې کې ډیټا کته پورته نه کېږي. کوم ډیټابیسونو ته موږ ډیټا نه سپارو یا سبمیټ فارمونه موږ نه لرو چې هغلته یو ډیټا ورته وسپارو یا د ډیټابیس نه راواخلو. دا یو سټاټیک ویب سایټ ده. خو په ځینو مواردو کې دا تاسو ضرورت لري چې داسې ویب سایټ هم ولرئ. صرف باید تاسو خپل شرکت یا کمپنۍ کوم څه چې دي هغه دلته ښکاره شوي او تاسې ویلی شئ چې موږ یو ویب سایټ لرو. نو دا ویب سایټونه هم په درد خوري. تاسو کولی شئ چې په دې باندې داسې یو ویب سایټ ډیزاین کړئ په ډېر کم وخت کې. دا چې څرنګه خپل ډومین ورته واخلو د دې سره یې وصل کړو، نو انشاءالله دا به په نورو ویډیوګانو کې ویډیو پې کوو او دلته به تاسو خپل ډومین هم راتللی شي او هغې ډومین ته تاسې ایمیلونه رسمي جوړولی شئ چې هغه په وروسته ویډیوګانو کې انشاءالله دا به موږ ریکارډ کړو. دلته راځم انټر پې وهم.
دا چې هر ځای تاسې وغواړئ هغلته تاسې کتلی شئ. نو دا تاسو ویب سایټ جوړ دی، اوس په هر ځای کې اکسس کولی شئ.